بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، د لیک لوست پنځمې برخې ته ښه راغلاست. په تېر لوست کې موږ د ه حلوا تر توري پورې توري لیکلي وو او په هغو کې مو جملې جوړې کړې وې. نو نن وار رسیږي د ښې توري ته او په همدې ترتیب دا لړۍ پر مخ بیایو. ګرانو دوستانو، د ښې توری چې د ښې توري ته ورته ده، خو دغه د ښې توری ده چې ښې ته ورته ده، خو په سر یو ټکی لري. نو زه غواړم چې په دې کې تاسو ته جملې جوړې کړم. ښې خدای جل جلاله چې د ستر خدای موږ عبادت کوو او د هغه بندگان یو. ګرانو دوستانو، زه غواړم د ښې په توري کې تاسو ته څو جملې جوړې کړم او تاسې په همدې ترتیب د ښې په توري کې ډیر کار کوئ او هغه نومونه چې په ښې پیلېږي یا شروع کېږي تاسو به یې لیکئ او په هغې کې به مختلفې جملې جوړوئ. ګرانو دوستانو، زه تاسو ته لیکم چې خدای جل جلاله یو دی. دلته زموږ په جمله کې وقفه راغله، نو دلته به موږ کامه ورکوو. یو دی، شریک نه لري. خدای جل جلاله یو دی، شریک نه لري. نور کله به ما درسونه په تخته لیکل، بیا د هغې څخه وروسته به مې تشریح کوله، خو نن غواړم چې یو متفاوت ډول موږ پیل کړو چې د لیکلو طریقې ته باید هم تاسو پام وکړئ چې څه ډول موږ کلمې او جملې ولیکو. دوستای عزیز، جمله اولی کې د حرف ښ نوشته کردم. خداوند جل جلاله یک است، شریک ندارد. خدای جل جلاله یو دی، شریک نلري. خداوند جل جلاله یک است، شریک ندارد. بله جمله پکې لیکم. ټوله نړۍ موږ به د دغې یې څخه دلته استفاده کوو، لکه یې لرونکي یې څخه. ټوله نړۍ خدای جل جلاله پیدا کړې ده. په پای کې هم ټکی ځکه چې زموږ جمله تکمیل شوه. ټوله نړۍ خدای جل جلاله پیدا کړې ده. تمام جهان خداوند جل جلاله پیدا کرده. تمام جهان خداوند جل جلاله پیدا کرده. او همداراز بله جمله پکې لیکم چې موږ د خدای جل جلاله بندگان یو. موږ د خدای جل جلاله بندگان یو. ما بندگان خداوند جل جلاله هستیم. ما بندگان خداوند جل جلاله هستیم. دوستانو، د ښې په توري کې کورنۍ دنده دا ده چې په دې توري کې به تاسې 10 داسې نومونه چې هغه د ښې په توري پیلېږي ولیکئ او په هغې کې به مناسب جمله جوړه کړئ. دوستای عزیز، شما دا اسم را که به حرف خ شروع می شود نوشته می کنین و آن را در جملات مناسب استعمال می کنین. په همدې ترتیب په خ پسې بل حرف زموږ د څ حرف ده. څ یا د څ توری هم تقریبا د ښ په څېر ده چې زه دا نه پاکوم.
زه دا توری نه پاکوم، فقط له پاسه یا په سر 3 ټکي ورته اضافه کوم، 2 ټکي نور اضافه کوم چې 3 ټکي به شي. دته موږ څې وایو، څې، چې دا د پښتو د ځانګړو تورو له جملې څخه ده چې په دې کې هم موږ څو جملې جوړوو چې مثلا څې څادر، څادر د دري چادر میگن او په پښتو کې څادر ورته موږ وایو. نو په دې کې هم زه څو جملې تاسو ته جوړوم چې یو د مثلا څاروان څادر لري، څاروان څادر لري، دغه ټکي به لږ سم ورکړم، څاروان څادر لري، څاروان چادر دارد، څاروان اسم است، څاروان نوم دی، څاروان چادر دارد. او همداراز په دې کې دویمه جمله لیکم چې څادر زموږ د فرهنګ یوه برخه ده. څادر زموږ د فرهنگ یوه برخه ده. چادر یک بخش فرهنگ ماست. چادر یک بخش فرهنگ ماست. بله جمله درته لیکم، زما څادر سپین رنگ لري. زما څادر سپین رنگ لري. چادر من رنگ سفید دارد یا چادر ما رنگ سفید دارد. ګرانو دوستانو، د څ په حرف کې هم کورنۍ دنده دا ده، ستاسو به په دې کې 10 داسې نومه ولیکئ چې هغه د څ په حرف پیلیږي او په هغې کې به تاسې مناسبی جمله جوړوئ. دا کورنۍ دنده شوه. دوستای عزیز، کارخانگی شما در حرف څ این است که شما باید ده اسم را که به این حرف شروع می شود نوشته می کنید و آن را در جملات مناسب استعمال می نمایید. ګرانو دوستانو، دا چې د درس حجم زیات نشي او یوه هیله له تاسو څخه کوم چې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ. نو زموږ د تورو لړۍ او د جملو جوړول د ی تر توري یا تر د الفبا تر وروستي توري په همدې شکل دوام لري. دا لړۍ تعقیب کړئ او په څنګ کې ګرامري درسونه هم مه هیروئ، هغه هم تعقیب کړئ. تر بیا په پاک خدای مو سپارم. پاک الله مو مل.